اگر ایک سینما پہ لگایا نا جی، اس کے اوپر قرضے بہت تھے. اس میں 45,000 کیش لگا تھا، 2.25 روپے میں منی تھی، اور وہ کیش ہم اسٹوڈیو میں دے کر ریلیز نہیں کر سکتے تھے. تو وہ کسی کی ضمانتوں پہ ریلیز ہوئی، انہیں کہ نہیں چلے گی تو آپ کو کیسے پیسے ملے گا سید ہارون صاحب. جی تو ہم نے جب لگائی تو اس دوسرے شو میں وہ آ گئے جی، علاقے کے میئر آ گئے، اور وہ کیا کہتے ہیں ڈپٹی کمشنر صاحب. انہوں نے کہا اگر آپ نے کل 5 سینما میں یہ فلم نہیں لگائی تو ہم یہ اتار دیں گے، کیونکہ روڈ بند ہیں، ٹریفک خراب ہو گئی ہے، لوگ لڑ رہے ہیں، مکرانیوں کو باہر پٹھانوں نے پھینس اندر گھسے ہوئے ہیں اور فرش پہ بیٹھے ہیں کہ ہمیں کوئی نکال کے دیکھے میں گولی مار دوں گا. اچھا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ٹکٹ ہم نے نہیں لیا، نو ڈاؤٹ، کیونکہ ٹکٹ ہے نہیں. تو آپ ایسا کریں کہ 3 روپے کی ٹکٹ کے 20 روپے لے لیں. لیکن نکالنے کا نام مطلب مکرانی بھاگ گئے. 49 لاکھ روپے 5 پھر نیکسٹ ڈے 5 سینما میں لگئی، اور ہر جگہ میں یہی روڈ تھا. اس کی ایک بڑی زبردست وجہ جو میں اکثر بتاتے رہتا ہوں کہ پشتون واحد قوم ہے جس کو اپنی زبان سے اتنی محبت ہے. اور مجھ سے اکثر یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ یار کیا وجہ تھی جو آپ نے اردو نہیں بنائی ہے؟ اردو کا اسسٹنٹ تھے آپ. میں 24 سال کا تھا اور یہاں پر پری انجینئرنگ کی ڈس کرنی کنٹینیو اسٹڈی چھوڑ کے بھاگ گیا تھا. تو میں نے جب سیکھ لیا سارا کچھ ایک ایسے آدمی سے جس نے سنیماٹوگرافی میں ایم اے کیا تھا، تو مجھے پتا تھا مجھے کوئی چانس نہیں دے گا 22 سال کی عمر میں. تو میں نے بدر منیر نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ پشتو سے وابستہ ہے. تو جب میں نے پشتو فلم لکھی، وہ کہانی علی حیدر جوشی کی منظوم کتاب تھی، اس سے لے کر میں اس کا اسکرین پلے لکھا. تو وہ فلم جی خیر بن گئی، اور بڑی مشکل سے اسٹارٹ کیسے ہوئی بڑی لمبی بات ہے، پھر ریلیز کیسے ہوئی، پھر ریلیز کے بعد کیا ہوا سارا کچھ یعنی معجزہ ہوا جی. جن لوگوں نے لیا تھا جن کے بڑے حالات خراب تھے، اس میں سے ایک آدمی نے اپنی بیوی کے 15,000 میں زیور بیچ کے فلم بھی لگایا، اور ہماری طرح تھا. لیکن جب فلم ریلیز ہوئی تو انہوں نے 10ویں ہفتے میں بنگلے لے لیے، گاڑیوں میں پھر رہے ہیں. جی سر. تو یہ اس کی وجہ یہ تھی کہ پشتون قوم کا ایک سیلاب، 22 لاکھ پشتون تھے کراچی میں. جو ایک سیلاب آیا نا جی، اس کی وجہ سے لوگ حیران رہ گئے. اور میں نے کہا یہ پشتون قوم کی اپنی زبان سے محبت کا نتیجہ ہے اور کچھ نہیں ہے. یعنی پشتون آپ کو، میں فرانس گیا اور آئیفل ٹاور میں ایک پشتون ملا مجھے. اچھا. تب فلموں کے تاکار نہ بولو. میں یار تم انگریزی میں کیوں نہیں بات کر رہے؟ کہتے ہیں یار جی پختونے مت پختونے نمنگ پختو کی خبریں ولن ہے نا جی. نو پختون کا فرانس ہوئے جی فلمونو طرف ته څنګه توجه راغله؟ لکه بچپن کې د چا فلمونه کتل چې एकदम تاسو د ذهن کې راغله چې یو بیلونګ ټو چترال کنه او به دلته تاسو پیدا شوی دلته عمر دلته تیر کړی؟ او پلار زما پښتون جی د سپینه وړه او د پښتو د امای والده زما د چترال با. څنګه بچپن کې د چا فلمونه کتل چې فلمونو سره شوق پیدا شو؟ چې هر سړي و بس ما فلم کتل سره مطلب چې هغه کې جنگ جګړې خاندان ماندای او اخر کې جینه ولک ملاوي شي. هغه کی سره ته چې تاسو علاقه کې یو ځاننه و هغه په فلم کنه کتو تاسو به پیسې درکول چې د فلم وګوره بیا ماته به پوره سټوري بیانای. صحیح ده. هغه جی یو جینه و چې داغه مطلب سکول ته نشوت لنو ما به داغه ته اردو زده کوله. نو هغه مطلب چې داغه یو ورځ زه دغه کم سوچونه کوي ما یو فلم مې کتلی، کم فلم مې هغه ته ما سټوري واورو. ٹھیک شو. نو هغه بیا 2 ورځې پس ما ته ویل چې یاره تاسو بل نوې فلم نه کتلی؟ مې ما سره غواړو پیسې نه دا خو چې زه جمع کوم د سکول هغه پیسو نه. بیا چېرته یو میاشت پس 2 میاشتې پس ګورم نو هغوی که زه تاله پیسې درکړم مل ته به ولې ماله پیسې راکړې؟ وایي نه ته چې بیا فلم وګورې که نه جي نو ماله به سټوري بیانې. نو مل دا خو ډېره ښه ده، پیسې راکړه. هغه ماله پیسې راکړې. تاسو فلم وکړو؟ زه جی ما لاړم فلم مې کوته چې واپس رالم نو سره د اداکار ہے غمگین سین، کامیڈی سین، گانا مانا، تبتوری موری پورا ایکشن سره به ما هغه سټوري اوروله جی که نه جی، پورا ایکشن سره ما سټوري اوروله. نو یو فلم ما بیا د هغه په پیسو داسې مو کتو چې آخر کې هغې مړه شي جینه ولا کالی غټا فلم واغ کشور صاحب په خپل جینه مړ شي نو غي وسو تاسو زیارت دا چلو کا پیسې واپس تینو والا ما دا فلم نه خوخه مل نه چې فلم وګورم بیا ټیک پیسې واپس کیږي نه.
نو وای بس ته چې آنده ګورې ها نو داسې فلم به ګورې چې هغه کې علاوه او جنۍ واده وشي مری به نه، لکه مری به نه نه. نه لکه لینا مجنون دا فلمونه به نه ګورې ها. بل خجی ها. اوس یو فلم مونږ بې خیاله کې ما او زما دوست میر بخش هغه وکړو هغه کې دواړه مړه شي اکالی ګټا فلم و ٹھیک شو بیا؟ د کشور صاحب ها ها چې هم کته نو ما ویل یار دا خو دې کې مړ خیال نو میر بخش وي بیا به څه کې نو مال یاره فلم کې مړه دي که نه مونږ به ملاو کړو څه جوړ دی لکه وای چې ما بیا دغه وایند اپ چینج کو Change لکه هغه اخیره کې مړو نو دی وای چې ما هغه جنایت سټوري ځان نه مې جوړ کړ چې نه هغه خپلو کې به راځه شو به واده وشو نو وایند اپ چینج کو مال دته سوقونه وي که نه ها. نو هغې جنۍ الګ دواړه زهر خوري ولې چې نشي ملاوی دی نو ما ورته هغې دواړه زهر خوري نو هغه ډېره خفه شو بیا څه چلو شو ها. مل بعد کې هغې څه چل بېهوش هم شو نو هسپتال کې هغه نوکرانۍ راشي وي چې ما زهر نه دي ورکړي ها دا خو ما سه یو پاوډر ورکړی ما غوسه لجیت ورکړی. بیا هغې بیا راویښ شي که نه وي ها دا ښه فلم دی ډېر ښه فلم دی نو ما به چې ټریجډي سین وایو نو جنۍ به په جړا شوه عزیز تبسم صاحب تاسو چې کوم فلم جوړ کړی و خلکو پکې کروڑونه وګټل هغه زمانه کې بنگلې ګاډي تاسو د څه ملو شو سر یاره سوای د دې نه چې زموږ دپاره یو لاره ازاده شوه ما دپاره بدر منیر دپاره ٹھیک ده. اول نی فلم کې موږ ته هېڅ نه میله بلکې موږ مقروض و قرضې مدا کې ها خو به دویم فلم کې بیا درې فلمونه ما ساین کړه نو د هغه اډوانس ما ته 1971 کې 45,000 زما جیب جیب ته راغله. حالانکه موږ دا نه مقروض یو او ٹھیک تاسو سوچ وي چې 71 کې چې 45,000 ستاسو جیب کې هغه راشي زمانه کې او دې نه مخکې ستاسو تنخواه صرف 60 روپۍ وي او بدر منیر 60 روپۍ او هغه به سوات کې ښځه ساتي او دلته هم اوسنی چې کم د پښتو فلمونه جوړیږي جی میرانه رور اوربل علاقه غیر جی. یوسف خان شیربانو خو فس فلمو ادم خان. به ارمان تاسو بیدار بخت را پیدا کو بدر منیر عام تاسو را پیدا کړو بیدار بخت جی، بالکل، الله دې بالکل. وبخي نو سر جی اوسنی چې کم فلمونه جوړیږي د دې شاعري د دې سټوري خودکشه دماکه ما پټخه ما به تاسو غو فلم راشه او راشه خوش میدان دی خو عالم راشه د خندا ورځي بالکل. نن شپه د نکریزو جنکه تمبل جی. اوس د دې فلمونو ته په کم نظر ګوره سر یاره جی د دې ټول نه لوی نښه دا ده چې کوم وخت دا شروع شو که نه جي نو ما ته تباهي ښکاره شو مل دا ما به درځل دا فلمونه چې دي دا تباهي طرف ته روان دا مه کوه دا شیزونه ته انکار وکړه چې زه نه کوم که نه ښه جي، چې یو پاورفل سړی هغه جي څوک هم منې نه شو هغه زموږ یوسف خان هیرو د پنجابی فلم جی 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 هغه ته موږ ریکویسټ کړو هغه ټول راجمع کړو قرآن باندې موږ لاس کېښود ټیک تا چې موږ پښتو کې ولګریټي بنئ بل زه نه غواړم چې زما اولاد یا بل پښتون اولاد دا فلمونه ګوري او دا باندې غلط اثر کېږي نو هغې چې هغه نه چلېده نو د هغه وجه دا وه چې بس ما دا ملک پرې خو بیا د امریکا